د نن ورځې د کرکټ مهم خبرونه. د هند کرکټ بورډ خپلو یو شمېر لوبغاړو ته د کال غوره جایزې ورکړې. د هند کرکټ بورډ نن په ولاړ مراسمو کې د پولیو مریګار جایزو په بسته کې محمد شامي ته د 2019 کال د غوره نړیوال لوبغاړي، رویچندران اشوین ته د 2022 کال غوره نړیوال لوبغاړي، جسپریت بومرا ته د 2022 کال د غوره نړیوال لوبغاړي او شوبمن ګیل ته د 2022 کال د غوره نړیوال لوبغاړي جایزه ورکړه او یو شمېر ښځینه هندي لوبغاړو ته هم غوره جایزې ورکړې. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو لوبډله اعلان کړه. دا ځل هم هیڅ افغان لوبغاړی پکې نشته او یوازې د مخکښو لوبډلو لوبغاړي پکې ځای شوي. افغان 19 کلنو په نړیوال جام کې پرله پسې دویمه ماتې هم وخوړه. نن افغان 19 کلن ځوانان له پاکستان وروسته په خپله دویمه لوبه کې د نیوزیلند پر وړاندې هم مات شول. افغان لوبډله ونه توانېده نیوزیلند ته د تمې وړ هدف ورکړي، خو د توپ اچونې پر مهال هم ونه توانېدل د 92 منډو له هدف دفاع وکړي او نیوزیلند په یو وکټ ماتې ورکړه. او پر سوداګریزو لیګونو د افغان لوبغاړو راج. په بنګالي لیګ کې د عظمت الله عمرزي او بابور خیتو پوهنې رنګپور لوبډله او د متحده عرب اماراتو په شل اوریز لیګ کې د فاروقي او وقار سلام خیل توپ اچونې ممبئی امارات لوبډله بریالۍ کړه. بلخوا بیا فرید ملک د سویلي افریقا د سوداګریز شل اوریز لیګ د پاتې سیالیو لپاره د سن رایزر ایسټرن کیپ لوبډلې سره یو ځای شو.